د 2024م کال شلوریز نړیوال جام او د افغانستان لوبې. د 2024م کال شلوریز نړیوال جام مهال ویش اعلان شو. افغانستان په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا او پاپوا نیوګیني سره دی. یاد جام چې د ویسټ انډیز او امریکا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي، په لومړي ځل به پکې 20 لوبډلې ولوبېږي. سیالۍ یې د روان کال د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 29مې نیټې به دوام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان ټولې لوبې د ویسټ انډیز په بېلابېلو ښارونو کې ترسره کیږي. افغان ملي لوبډله به د جون په 3مه نیټه له یوګانډا، په 9مه له نیوزیلند، په 14مه له پاپوا نیوګیني او 18مه له ویسټ انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ له نړیوالې شورا د افغان مینوالو ګیله دا ده چې ولې یې د افغانستان ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې پلان کړي، په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې ډېر افغان مینوال نشته چې د خپلې لوبډلې د لوبې د لیدو لپاره ورشي.